د علي وزیر داسې خبرې چې ټول پښتانه یې په هوش او جوش کې راوستل. علي وزیر تازه سو ویلې پاکستانی ریاست یې څنګه یو ځل بیا ورخطا کړ. د چې علي وزیر تازه سو ویلي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. علي وزیر وایي که یوه ماشوم مو هم پاتې شي مبارزه به کوو. تیره شپه په دیرۍ اسماعیل خان کې د عارف وزیر د جنازې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي وویل چې موږ به مبارزه جاري ساتو. د شهید عارف وزیر د کاکا زوی علي وزیر پنجاب ته په خطاب کې وویل چې موږ به تر خپلې وروستۍ سلګۍ مبارزه کوو او زیاته یې کړه چې که په کور کې مو یو ماشوم هم پاتې شي بیا به هم د پښتون په ننګ مبارزې ته دوام ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د عارف وزیر له شهادت سره د دغې کورنۍ د پښتون ژغورنې دریځ لپاره 18 قربانۍ ورکړې. نو موړي به تل ویل چې لر او بر یو افغان دی او پاکستاني سارګرې ادارې هم له همدې عمله په شهادت ورساوه چې د عدم تشدد په دریځ د لوی افغانستان لپاره لیچې رانغاړلې وي. په ورته وخت کې منظور پښتین هم په پښتنو غږ وکړ چې د پاکستان ریاست د پښتنو قاتل جوړ شوی دی خو فاتح به هېڅکله نشي. نو موړي زیاته کړې چې پښتانه نور د پنجاب په مکارۍ پوه شوي دي او پرې به نږدي چې د دوی په برخلیک لوبې وکړي. له لر او بر برسیره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتنو او نړیوالو دغه حماسوي مشر وویل چې موږ په هیڅ صورت د خپلې برحقې مبارزې څخه پر شا کیدونکي نه یو او د پښتونخوا خاوره به له افراطیت او تشدد سالارۍ نه پاکوو. نو موړي ټینګار وکړ چې پښتونخوا د پښتنو وه او د تل لپاره به د پښتنو پاتې شي او هیڅوک دې ورباندې د راج چلولو تمثیل نه کوي. شهید عارف وزیر 2 میاشتې وړاندې کابل ته د ولسمشر غني د لوړې مراسمو ته هم راغلی و او په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل له ویزې پرته خپل وطن ته در تګ راتګ ارمان مې پوره شو که اوس زنداني کېږم او یا مړ کېږم پروا مې نشته. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.